درې سرزوري د ناول اتمه یا وروستۍ برخه. د شوکت علي کامراني هوس پوره کېدونکی و. چا چې یې د رښتې نه انکار کړی و او د هغه عزت پورې یې ملنډې وهلې وې، اوس یې په پنجرې کې هغه کوتره بنده وه. په زړه کې یې دا خبره غوټه کړې وه چې د څه وخت پورې به هوس لوبه جاري ساتي، بیا به یې سلطان بګا ته حواله کوي چې جسد یې پیریان هم پیدا نه کړي. کامراني چې کله خپلې د ښکار خونې ته ورسېده، د چاردیوالۍ په دروازه کې دوه وسلوال پیرهداران ولاړ وه. هغو د حویلۍ دروازه پرانیستله او په ډېر ادب سره یې سلام ورته وکړ. سلطان بګا ورته ښه امنیتي خدمات برابر کړي وه. کامراني د خپل موټر نه راکوز شو او ښه په فاتحانه انداز سره د ښکار خونې ته دننه شو. څوک د هغه د مخنیوي والا نه و. د خوب د خونې دروازه بنده وه خو قلف شوې نه وه. هغه دروازه پرانیستله، لږه شیبه ودرېده، په مسکي انداز سره یې خپل بریتونه تاو کړل، بیا دننه شو. په پالنګ بشرۍ ناسته وه. د کامراني په لیدو راپاڅېده، خو کامراني ورنږدې شو، ورته یې وویل په آرام کښېنه، اوس خو په دې چاردیوالۍ کې ستا مرګ هم دی او ژوند هم. بشرۍ وېرېدلې وه. په اندېښنې سره یې وویل کامراني صاحب ته له ما سره دښمني ولې کوې؟ هغه په خندا سره وویل ما خو دوستي او خپلولي غوښته، دښمني ستا پلار وکړه. له ما نه مخکې سردار ستا طلبګار و. سلامت علي ورته ویلي و چې ستا رشته له دارالشکوه سره شوې ده، ستا واده به د قبیلې نه بهر نه کیږي، خو بیا زه ستا طلبګار شوم. هغه ورو ورو نږدې شو، په لاس یې د هغې اننګي ښکل کړل. ویل یې ته دومره ښایسته یې، هسې په لیدو سړی اوبه اوبه کوي. بشرۍ د هغې لاس ته شړق ورکړو او څو قدمه شاته لاړه. کامراني وویل ما فکر وکړ چې شپونکی به نه وي، نو شپېلۍ به خپله خاموشه شي، او چې دارالشکوه له منځه وځي نو ته به زما شي. خو ستا پلار ماته انکار وکړ، دغسې ما ستا نامزاد د همیشه لپاره له مخې لرې کړ. بشرۍ ورته په برګو سترګو وکتل. ویل یې آیا تا دارالشکوه وژلی و؟ کامراني وویل داسې کارونه سردار ماته کوي، هغه زما مشکل اسانه کړ، خو بیا هم ستا پلار په دې وینا چې انکاري شو زما بې عزتي یې وکړه. ما ته په دې ډېره غوسه راغله چې هغه ستا حسن او ځواني د فرمان اکبر زولۍ کې واچوله. بشرۍ ورته وویل او تا خپله بې عزتي ونه زغمله او زه د یو بازاري شي غوندې له کوره راوچته کړم او خپلې د ښکار خونې ته دې راوړم. د دې مطلب خو دا شو چې همدغه تا سردار د قانون منګلو نه بچ ساتلی او په هغه غیر قانوني کارونه ترسره کوي او زه دې هم پرې راوتښتولم. کامراني وویل نه نه نه، هغه سپی خو اوس چېرته پټ شوی دی، دا پیښه خو ما. د دې جملې پوره کولو نه مخکې خاموشه شو. یو خوا بل خوا یې وکتل، بیا یې وویل هسې د پولیسو غوندې پوښتنې مه کوه، راشه زما غېږې ته. کامراني د هغې لاس ونیوه چې بشرۍ ورته یوه درنه څپېړه په مخ ورکړه. ورته ویل یې بې غیرته سپیه، لاړ شه خپله مور په غېږ کې ونیسه. پوښتنه خو درنه ځکه کوم چې ستا خبرې ثبت کوم. د ثبت د خبرې په اورېدو کامراني خپله څپېړه هېره کړه چې ګوندې یوې جنۍ په مخ وهلی یم. مخامخ په کړکۍ کې ټایپ ایښی و او ثبت یې کولو. کامراني یو ټوپ کړ چې د ټایپ نه پیته راوباسي او ځای یې کړي. دې وخت کې یې له شانه یوه لغته وخوړه او پړ مخ یې په فرش را پرېوتو. بیا یې په غوسې سره وکتل، رنګ یې ژیړ شو لکه سا چې ترې ختلې وي. مخامخ ورته فرمان اکبر ولاړ و. هغه د فرش نه راپورته کېدو چې فرمان په خوله یو سوک ورکړ او بیا په ځمکه پرېوت. د پوزې نه یې وینې روانې شولې. په قهرجنه لهجه یې وویل ته له ما سره ښه سلوک نه کوې؟ زما د لوړې مرتبې لحاظ خو وکړه، زه څه معمولي سړی نه یم، ستا غوندې زرګونه افسران ما ته سلامي کوي. فرمان اکبر ورته وویل اوس له تا نه یو عادي سړی هم اوچت دی، ځکه چې هغه ستا غوندې څپېړې او لغتې نه خوري او څه حیثیت دی ستا، د خاورو د چینجي غوندې په ځمکه پروت اوسه. کامراني د فکر سره د دروازې په لور وکتل. فرمان ورته وویل اوس سوچونه کوه، ستا ساتونکي بدماشان ولې مرستې ته نه راځي؟ کامراني بیا د پرانیستې دروازې په لور وکتل. فرمان ورته وویل بهر مه ګوره، تا عسکر نه پیژنې ځکه دې دوکه وخوړه او د غلطۍ ښکار شوې. بهر د سلطان بګا نه بلکې زما ساتونکي ولاړ دي. کامراني د لږ فکر کولو نه وروسته وویل ما سره یو جوړجاړی وکړه
څومره روپۍ چې غواړې درکړل بشي. فرمان ورته وویل ته به ماته څومره روپۍ راکړې؟ کامرانې ورته وویل څومره چې غواړې، 15 لکه، 10 لکه او له دې نه هم ډېرې. فرمان ورته وویل سمه بولۍ ولګوه ځکه چې زموږ خبرې ثبت کیږي. کامرانې په ډر سره ټایپ ته وکتل. فرمان ورته وویل اوس زما خبرې واوره. زه له دې سیمې نه وتلی نه وم، هسې مې د تلو ډرامه جوړه کړې وه چې تاسې ته د لوبې میدان خالی پرېږدم. زما خیال و چې سردار به د سلطان باګا او ستا لیدلو ته راځي. ما د بشري او شینوګۍ په همکارۍ سره ستاسې د نشهیي توکو کاروبار په ټپه ودرولی دی. سردار د خپلو ملګرو سره فراري شوی دی. زما دا هم باور و چې د بشري او شینوګۍ نه به هم انتقام اخیستل کیږي. بشري ورته وویل او همداسې وشول چې کله تښتونکو غلو زموږ د کور دروازه ماتوله نو ما فرمان اکبر ته په موبایل خبر ورکړ. بیا ما ته فرمان وویل چې د مجرمانو سره په رضا او خوښۍ لاړ شه. فرمان وویل زه پوهېدم چې سردار به د بشري د تښتولو پسې راځي. دغسې زه د هغه څارنې پسې دلته راغلم، خو معلومه شوه چې تا د دې پیښې لپاره د کوم بل غالم مرسته حاصله کړې وه. هغه نوی بدماش د خپلو ملګرو سره زموږ په ولکه کې دی. کامرانې د ټایپ په لو کتلو سره وویل سوال درته کوم چې دا ټایپ بند کړئ. دې وخت کې ټایپ د یو ټک اواز سره بند شو. بشري وویل د کیسټ یو مخ ډک شو، زه به یې بل مخ کړم. کامرانې د سوالګرو په انداز دواړه لاسونه سره ونیول. ویل یې د خدای په خاطر زما خبره ومنئ، ټایپ بند کړئ، هر شرط مو منم خو ما سره جوړه وکړئ. فرمان ورته وویل ته وایه خو زه به انکار کوم چې کله ستا خلاف قانوني کاروایی شروع شي نو یقین به وکړې زه ستا لپاره وسپنه یم چې هر څومره لالچ راکړي اوبه کېږم نه. کامراني پریشانه وه، پوخ یقین یې وه چې په هیڅ قیمت هم د فرمان د منګولو نه بچ کېدای نشي. بیا یې هم وویل زما یوه خبره ومنئ، هغه دا چې زه غواړم د تاڼهدار سلطان بګا سره خبرې وکړم. فرمان ورته وویل زه به د هغه سره وروسته ګورم، خو ته به ورته موجوده حالت نه بیانوي. خبرې ورسره وکړه او هغه دلته راوغواړه. بهر د سلطان بګا نه بلکې زما ساتونکي ولاړ دي. کامراني وویل زه به هغه ته نور څه نه وایم. دې وخت کې د کامراني د موبایل زنګ راغی. فرمان په منډه د هغه د جیب نه موبایل راواخیست. په سکرین د سلطان بګا نمبر ښکارېده. فرمان ورته وویل دا دی ستا خواهش خپله پوره شو، واخله د سلطان بګا سره خبرې وکړه او فوراً یې دلته راوغواړه. کامراني د موبایل د تڼۍ وهلو سره وویل بلې وایه څه خبره ده. د بل خوا نه د سلطان بګا لړزېدلی غږ راغی. هغه کامراني ته وویل سردار زما مخامخ ولاړ دی، له تا سره خبرې کول غواړي. بیا د سردار غږ راغی نو معلومه شوه چې هغه د سلطان بګا چاره کړې وه. سردار د سلطان بګا په اړه ویل چې هغه زخمی دی، که غوښتنه یې پوره نه شوه نو د بګا سره به د هغه د جنازې لمونځ ادا کړي. بیا سردار خپله غوښتنه بیان کړه. فرمان د موبایل غږ اوچت کړی و ځکه هغه ټولې خبرې اورېدلې. بیا فرمان د موبایل په لاوډ سپیکر لاس کېښود. کامراني ته یې وویل سردار ته ووایه چې غوښتنه به یې ومنل شي او دلته یې راوغواړه. کامراني سردار ته وویل هر څه به وشي خو ته راشه. بیا سردار موبایل بند کړ. دا هغه شیبه وه چې سردار په تاڼۍ یرغل کړی و. سلطان بګا یې زخمی کړی و او وروسته یې د هغه چاره هم پسې کړې وه. فرمان د کامراني موبایل لاس کې نیولی و. خپل یو ساتونکي ته یې وویل سردار دلته اوس را رسیدونکی دی، د هغه سره به وسلوال ملګري هم وي، هغوی په هوښیارتیا او احتیاط را دننه کړئ. بیا یې پلان جوړ کړ. ټول ساتونکي هم را وغوښتل. خپلو کې په خبره پوه شول چې راتلونکي کسانو سره به څنګه مخامخ کیږي. کامراني په ځمکه پروت و او د هغو خبرې یې اورېدلې. هغه ته د ځای نه د پاڅېدو اجازت نه وه. په ژوند کې په لومړي ځل راګیر شوی و. دا وخت د فرمان په رحم او کرم و. په زړه کې یې کرل ریبل که اوس د فرمان لاس لاندې دی نو وروسته به نورو افسرانو ته په حواله شي. بیا به د ځان خلاصولو غم وخوري او چې کله راخوش شي نو د فرمان چاره به وکړي. هغه د اقتدار په لوړې چوکۍ ناست و خو اوس لاندې په ځمکه پروت و. د فرمان ساتونکي خپلو ځایونو ته تللي و او د سردار د راتلو په انتظار کې تیار سوی ولاړ و. فرمان بشري ته وویل ته بلې کوټې ته لاړه شه او دروازه ځان پسې بنده کړه، تر هغې یې مه پرانیزه تر څو چې ما درته ویلي نه وي. بشري د هغه ځای نه روانه شوه. فرمان کامراني ته وویل ته ډېر سرزوری یې، دا زموږ د هیواد بدقسمتي ده
چې ستا په شان یو څو سرزورو پوره قوم کمزوری کړی دی. د دې تېرېدو نه پس اوس هم دا آثار په نظر نه راځي چې کله به د قانون حکمراني راشي او انصاف به د غریبو دروازې ته ورسیږي. فرمان په کوټه کې یو خوا بل خوا ګرځېده او دا خبرې یې کولې. تاسې صرف د دې لپاره طاقتور یاست چې د دولت او سیاسي مکارۍ ترڅنګ وسلوال ګارد لرئ او د هغوی په مټ د اقتدار په تخت نڅا کوئ. که دغه درې شیان له تاسې واخیستل شي نو د خاورو د چینجو غوندې به خړ پاتې شئ، لکه څنګه چې اوس د چینجي غوندې په ځمکه پروت یې. فرمان د لږې شېبې د خاموشۍ نه وروسته وویل: سرزوري یعنې درې قوتونه، دولت، سیاسي مکاري او وسلواله ملیشه. همدغه درې زوره تاسې سرزوري جوړوي، خو د مرګ وروسته به له تاسې سره هیڅ هم نه وي. دې وخت کې یو ساتونکي فرمان ته په موبایل وویل چې سردار د خپلو کسانو سره دلته را رسېدلی او د چاردیوالۍ غیر چاپېره ګرځي. فرمان ورته وویل: سمه ده، زه درغلم. خو کامراني ته یې وویل: د کړکۍ شاته زما یو ساتونکی په تیاره کې ولاړ دی او ته یې په نښه یې، ټایپ به نه بندوي او سردار سره به سپینې خبرې کوي. فرمان ټایپ چالانده کړو او بهر ووتلو. کامراني چې د کړکۍ پلو وکتل، رښتیا هم یو کس د ټوپک سره ولاړ و. هغه سړي یوه توپانچه د کامراني په لور ګوزاره کړه. ورته ویل یې: په دې کې یوه مرمۍ ده، دا د خپل ځان د بچ کولو لپاره په کار راوستلی شي. کامراني په ډار سره وویل: له سردار سره به وسلوال ملګري هم وي. خو ځواب ورنه کړل شو او کړکۍ بنده شوه. بهر د سترګو په نظر چارچاپېره توره تیاره وه. صرف په کوټه کې یو کیمرهداره ګروپ بل و. سردار د خپلو کسانو سره د چاردیوالۍ په انګړ کې یوه شېبه حیران ولاړ و. ویل یې: دا څنګه چل دی؟ بهر او دننه د کامراني صاحب ساتونکي او ملازمین نه ښکاري او په کوټه کې هم خاموشي ده، لکه د سره چې څوک وینه. سردار موبایل را واخیست. له کامراني سره خبرې کول غوښته چې په دې شیبه کې لاسي ګروپ روښانه شو. د رڼا له پړق سره یې خپل ټوپکونه سیده کړل. د رڼا د دایرې نه یې د بهر وتلو هڅه کوله چې د مرمیو باران پرې شروع شو. بشارت او بابا ابلیس پړ مخه په ځمکې را پرېوتل. د سردار د لاس نه ټوپک ګزار شو او په چغو چغو سره یې ویل: ډزې مه کوئ، ډزې بندې کړئ، زه یوازې یم، زه یوازې یم. چې ډزې بندې شولې، د سردار په موبایل زنګ راغی. چې موبایل یې غوږ ته ونیو، ویل یې: بلې. بل خوا د فرمان غږ راغی. ویل یې: کامراني صاحب د انتظار کوي، دننه کوټې ته لاړ شه. سردار وویل: صاحبه، زه نیول درکوم، مخامخ راشه، له تا سره خبرې کول غواړم. فرمان یې خبرې پرې کړې. ویل یې: چټیات مه وایه، دننه ځې او که دلته مرې، شبه کوټې ته ننوځه. سردار په ورو ورو قدمونه اخیستل او د عیاشۍ خونې ته نږدې کېدو. دروازه پرانیستې وه. د هغه ځای نه د کامراني غږ راغی. سردار خپله توپانچه له بډې راوویسته. په زړه کې یې ویل: مرګ خو هسې هم دی، خو چې دوه درې له ځانه مخکې کاندې. کامراني پرې غږ وکړ: راځه، زه ستا غوښتنې پوره کولو ته تیار یم. سردار ورته وویل: نه نه، ته بهر راووځه. دې وخت کې د زنګ آواز راغی. فرمان ورته په سخت لهجې وویل: وخت مه بربادوه، دننه لاړ شه. سردار ورته وویل: که لاړ نه شم څه فرق کوي؟ هلته هم مرګ دی، دلته هم. موبایل بند شو او بیا د مرمیو ترهار شروع شو. د سردار له پښو سره مرمۍ لګېدې او سپرغۍ یې کولې. د مرمیو نه بچ کېدو نه بهر لاره نه وه او سیده کوټې ته ننوتو. ښکاریان دغسې خپل ښکار هدف ته رسوي. کامراني د چپرکټ لاندې پټ شوی و او د دروازې پلو یې توپانچه نښه کړې وه. یوه مرمۍ ورسره وه چې هغه ته یې ژوند او دښمن ته یې مرګ ورکولی شو. سردار چې دننه شو نو کامراني په ډېر مهارت سره د خپلې توپانچې لټ ووهلو. یوه مرمۍ ورسره وه چې په کار راغله او سیده د سردار په سینه ولګېده. د سردار د لاسه توپانچه پرېوته او له ډز سره لاندې په ځمکه را پرېوتو. کامراني ته لکه نوی ژوند چې نصیب شوی وي د پالنګ نه بهر راووتو. د سردار توپانچه یې راواخیسته. سردار هم هڅه کوله خو دومره همت پکې نه وه. یوه بله مرمۍ د کامراني په لاس ولګېده او شاته شو. فرمان په منډه د سردار معاینه وکړه. ساه پکې وه او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې ډوبه ډوبه ساه اخیسته. فرمان ورسره مرسته وکړه او په چوکۍ یې کېنولو. ورته ویل یې: خپله توپانچه را واخله،
په تا کې لا دومره دم شته چې د خپل دښمن نه انتقام واخلې. کامراني چې د لاس څخه یې وینې بهېدلې د یو ټکان سره شاته شو. ویل یې دا څه وایې؟ فرمان ورته وویل زه به دا کار کوم. ستا خلاف چې کوم ثبوتونه راغونډ شوي هغه به عدالت ته د رسېدو نه مخکې ضایع کول غواړي. شیطان کله هم نه مري او ستاسې په شان سیاستمداران هم نه مري، ځکه دلته سرزوري واکمنه ده. یعنې د درې قوتونو نه چې یو قوت لاړ شي نو بیا به کله هم د سیاسي مکارۍ نه کار وانخلې. او د وسلې قوت هم له تا سره نشته، ستا د همکار سره دی. فرمان وکتل د سردار سا نوره په وتو وه. هغه په لړزېدلو لاسونو توپانچه را واخیسته. فرمان کامراني ته وویل دا ستا تر ټولو غټه او قوي وسله وه او سړی کله کله د خپل وسلې نه ومري لکه څنګه چې پاړوګر د مار د لاس مري. بیا د سردار د توپانچې لاس ورسره ونیو چې نښه خطا نشي او د مرګ د اعلان غوندې د یوې مرمۍ انګازې خورې شوې چې ورسره سرزوری په ځمکه را پرېوت او د همیشه لپاره یخ شو. بل خوا سردار په توپانچې د خپلو ګوتو نښې پرېښودو سره د تل لپاره یخ شوی و. فرمان له هغه ځایه روان شو. د دوهمې کوټې دروازه یې ټک ټک کړه. وی ویل بشري دروازه پرانیزه، د انصاف لمر راختونکی دی. پای.